ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کې. دا خبرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې هر پنج شنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.5 صفو اوریدلی شئ. د حریت رادیو ډیرو درنو او قدرمندو اوریدونکو، د ژوند او اقتصاد خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ او آرامه به یاست. د ژوند او اقتصاد خبرونه په دوام مو دا ځل د هیواد په سترو او بنسټیزو پروژو معلومات راټول کړي دي، ځکه د بنسټیزو پروژو پیل، دوام او چارې د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ او ودې ترڅنګ د ولسونو د ژوند پر برابرولو او لوړولو مثبت اغېز پرې باسي. د اسلامي امارت او اسلامي نظام پر راتګ زموږ هیواد نه یوازې ځمکنۍ ازادي ترلاسه کړې، بلکې ترڅنګ اقتصادي ازادي هم ترلاسه کړه. مسؤلینو د هیواد په خپلو پښو درېدو او د ولسونو د ژوند لوړولو لپاره په سترو بنسټیزو پروژو کارونه پیل کړي، چې له هغې جملې د قوشتېپې کانال، کانونو او د اوبو د ځینو سترو بندونو د جوړولو یادونه کولی شو، چې په دې سره هم اقتصادي وده ترلاسه کېدای شي او هم وزګاره خلکو ته د کار زمینې برابریږي. د اوبو او انرژۍ په برخو کې اساسي کارونه او ګامونه ځکه مهم او حیاتي دي چې هیواد مو انرژۍ او کرنیزو برخو کې خودکفا په دې برخو کې د پردیو له لاس اوږدولو خلاص شو. خو دا چې د اوبو انرژۍ وزارت د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا په دغو برخو کې کوم فعالیتونه لري، څومره د سترو بندونو پروژې تر لاس لاندې لري، په دې تړاو زموږ همکار الیاس جواد د اوبو او انرژۍ وزارت د مطبوعاتو له رئیس الحاج غلام جیلاني حقپرست سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ژوند او اقتصاد خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خبرونې په دوام مو دا ځل د اوبو او انرژۍ وزارت د اطلاعاتو او نشراتو له محترم رئیس الحاج غلام جیلاني حقپرست سره مرکه لرو، په دې هیله چې د مرکې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رئیس صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ مرکې ته. ډېره مننه، تاسو نه مننه تشریف مو راوړ. په د لومړي سوال په توګه که په ټوله کې راته ووایاست چې د اوبو او انرژۍ وزارت لاسته راوړنې د اسلامي امارت له راتګ سره سم تر دې مهاله څه دي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، محترمه د اسلامي امارت پر راتګ سره د اوبو انرژۍ وزارت د لاسته راوړنو په هکله باید ووایو چې تر ټولو نه مخکې په دې وزارت کې غټ مشکل دا و چې دا وزارت په درېیو ادارو تقسیم شوی و. د اوبو اداره ځان ته وه، د انرژۍ اداره ځان ته وه، او برېښنا شرکت ځان ته. د امارت په راتګ سره د اوبو انرژۍ وزارت دواړه برخې د اوبو انرژۍ وزارت تر چتر لاندې سره یو ځای شوې. د دې نه علاوه په سلهاوو نوي مسلکي کدرونه ځوانان په مرکز او په ولایاتو کې په کارونو باندې ګمارل شوي دي، خپل وظیفو دوام ورکوي. د اوبو انرژۍ وزارت له دې نه علاوه په دې 1402 مالي کال کې 1 لوی او متوسط بندونه په پلان کې لري، 14 پروژې تر کار لاندې دي او 48 پروژې د 1402 مالي کال په پلان کې شامل شوي دي. دغه بندونه ټول تر 100 میلیارد افغانیو زیات مصارف برابر شوي دي. دغه بندونه په ټولیزه توګه باندې 2,9,19,000 متر مکعب اوبه ذخیره کوي، 6,9,110 هکتار ځمکه خړوبوي او 138.4 میګاواټه برېښنا تولیدوي. او یو شی ته تاسو خپل په جریان کې چې د امارت خصوصیاتونه یو خصوصیت دا ده چې هغه ډېر کوشش کوي
حاصل خپل داخلي تولیدات او داخلي منابعونو په استفادې سره د بیا رغونې کارونه وکړي. نو شته امکانات او انکشافي بودیجې ته په نظر کې نیولو سره کوم خدای پاک امارت توفیق ورکړي دا بودیجه برابر شي بیا هم دغه بندونه په پلان کې لري د بودیجې وزارت. تاسو یو شی ته اشاره وکړه چې د خپلو یعنی داخلي عوایدو څخه او د خپلې بودیجې څخه کارونه مخ ته وړو. په مجموعه کې دوی تاسو ډېر غټ غټ کارونه په نظر کې نیولي. اوس فعلا د خپلې بودیجې مطابق د سترو بندونو په جوړولو کې کوم پلانونه هغه مشخص پلانونه موجود دي د خپلې داخلي بودیجې څخه ترسره کیږي به انشاءالله؟ نو دا بیا په وخت کتل کېږي چې د 2 میاشتې د کال پاتې د راتلونکي 1402 کال لپاره د موږ روان پلانونه په مورد زه خبره ته کوم. هلته بیا انکشافي بودیجې ته کتل کېږي چې موږ څومره لرو. ولې د بندونو په مورد باندې د موږ پلان دا ده چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو کې 4 اویا د اوبو لګولو سربندونه او کانالونو پروژې پلان شوي دي چې 23 پروژې تر کار لاندې دي. 50 نور نوي د اوبو لګولو سربندونو او کانالونو پروژې پر روان مالی کال کې پلان کې نیول شوي دي. دا خو به انشاءالله د راتلونکي کال لپاره پلان وي. په دغه روان کال کې چې اوس یو د دغه کال په جریان کې څومره سربندونه جوړ شوي په مختلفو ولایاتو کې؟ په مجموعه کې د افغانستان په هر ولایت کې او په هر دریایي حوزه کې او شمال کې او په شرق کې او په غرب کې او جنوب کې په مختلفو ځایونو کې مثلا پکتیا کې او پکتیکا کې هرات او بادغیس او فراه او هلمند همداسې ننګرهار لغمان او کونړ په دې ځایو کې مختلفو ډېر کارونه کړي دي او همدا اوس په ډېرو پروژو باندې کارونه روان دي. د خپلو داخلي عوایدو مصرف ته په کتو د راتلونکي کال لپاره اساسي بنسټیزې پروژې څخه تاسو یادونه کولی شئ چې کومې تر کار لاندې دي؟ ولې نو اوبو انرژي وزارت راتلونکي کال لپاره د بندونو سربندونو کانالونو چک ډیمونو تحکیماتو او تغذیوي اوبو برخه کې 411 پروژې په خپلو لومړیتوبونو کې لري او د 1402 کال مالي بودیجې له مخې دا پروژې پلان شوي دي او انشاءالله عملي کیږي. قدرمان رئیس صاحب په تیرو 20 کلونو کې خصوصا د اشغال پر وخت چې هغې رژیم ډېر زیات امکانات هم په لاس کې درلودل، یو څه چې راپورونه ورکول کېدل د آمو د سیند تخریباتو په اړه و چې هیڅ توجه ورته ونه شوه او د خلکو ستونزې او مشکلاتو هم ډېر پراخه شوې وې. اوس تازه داسې راپورونه ورکول کېږي چې اسلامي امارات هلته کوم پلاوی استولی او هلته ډاډ ورکړل شوی چې دوی به دغه سیمه زر سروې کوي او انشاءالله دغه وس مطابق د بودیجې مطابق به یو اساسي پلان جوړیږي تر څو هغه ځمکې چې د آمو سیند تخریب تر ګواښ لاندې دي هغې په اړه به اساسي بیا رغونه ترسره کیږي. په دې اړه ستاسو جزئیات او وضاحت څه دی؟ دا په دې مورد باندې خو مخکې جزئیات په خپلو د اجتماعي صفحاتو کې نشر کړي دي. منتها مخلص به دومره ووایم چې دا د مختلفو وزارتونو نه یو پلاوی ټاکل شوی و چې دغه د اوبو انرژي وزارت د اوبو معین محترم انجینر صاحب مجيب الرحمن عمر هم په دغه هیات ترکیب کې وجود لري او د هیات تللی و شمال ولایتونو کې د آمو سیند دغه تخریب لاندې یو تخریب شوي ساحې ټولې کتلې دي. د هغو هیات خپل راپور چمتو کړی ده او د اقتصادي کمیسیون سره ده نو چې اوس بودیجه ورته مختص شي دا اوس پرې ګورو مربوطه ده. منتها او د اوبو انرژي وزارت د اوبو سرچینو د هر اړخیز مدیریت په موخه باندې په 1402 مالي کال کې د بلخ تخار او بدخشان په ولایتونو کې د آمو سیند د څنډو د تحکیماتو 15 پروژې طرح کړي. هغه په دې کار باندې کار کوي چې د مجموعي قیمت یې تر 500 میلیون افغانیو نه زیات. دا هغه طرحه ده چې کوم د اوبو انرژي وزارت او د اوبو مدیریت خپله باندې جوړه کړې ده او هغه چې کوم د مختلفو وزارتونو نه مرکب هیئت تللی ده او هغو خپل نظر څرګند کړی ده، هغو خپل راپور او گزارش لکه مخکې ما درته ویلي اقتصادي کمیسیون سره شریک کړی ده. داسې هغو څه فیصله کوي، څومره بودیجه ورته ورکوي، څومره امکانات لري، دا به وروسته معلوم شي. په دې ټولو برخو کې تر اوسه پورې کوم بهرني همکار مؤسسات ستاسو سره همکاري لري؟ بله، بهرنی موصوف لري کې د اف ای او موسسه، یونیسیف، جایزاید، اکټیډ او DRC موسسې له موږ سره کومکونه کوي. د وروستۍ پوښتنې په توګه د دغه ټولو پروژو د عملي کېدو په صورت کې به انشاءالله په اقتصادي ډګر کې څومره پرمختګ وکړو؟ کاره خبره ده.
که د زراعت برخه کې که د برېښنا برخه کې خپل کور باندې په بسیا کېدلو ته نږدې کېږو او څومره چې موږ په خپله پښو باندې درېږو دومره به له خارجي محتاجیو راخلاصېږو په خپل کور باندې به په هر څه باندې پوره کېږو خپل ضرورتونه به هم په هېواد کې دننه تولیدېږي خپل وطنداران ځوانان به بیا به دې ضرورت نه لري چې خارج ته ولاړ شي همدلته به کارونه باندې ګمارل کېږي د ژوند په هر ډګر کې به لږ څه پرمختګ راځي او منتها اخر کې دا وایم چې خپل هېوادوالو ته موږ د اطمینان ورکوو د وزارت رهبري زیاتې هڅې کوي چې د اوبو او انرژي په برخه کې هېوادوال په خپل کور باندې بسیا شي او په خپلو پښو باندې ودرېږي او دا په هر طرف کوي که مثلا بادي او لمریزه برېښنا او حرارتي برېښنا د ډبرو سکرونه او د اوبو برېښنا په هر طرف کې کوشش کوي او دې مورد کې ډېر خارجي او داخلي شرکتونو سره خبرې روانې دي انشاءالله چې راتلونکي کال به موږ د ډېرو ښو پرمختګونو شاهدان واوسېږو او وطنوال به انشاءالله یو ښه څیرې واوري. په همدې حال کې د ملي پراختیا دولتي شرکت چې د یو لړ سترو او بنسټیزو پروژو د عملي چارو د پرمخ وړلو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیت سره سم یې 14 سترې پروژې تر لاس لاندې دي چې له دې جملې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې د قوشتېپې د کانال پروژه ده چې تر اوسه پکې 6,000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. بیا هم زموږ همکار الیاس جواد د ملي پراختیا شرکت له مالي او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو. د حریت رادیو قدرمنو اوردونکو او د ژوند او اقتصاد خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نننۍ خپرونه کې مو د اسلامي امارت د ملي پراختیا شرکت مالي او اداري معاون صاحب مولوي عبدالولي عادل سره مرکه کړې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مولوي صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته بخیر راغلی. بخیر راغلی، تاسو هم بخیر راغلی. جواب صاحب په راتګ هم خوشحاله شو، الله مو خوشحاله کړه. ډیره زیاته مننه، جزاک الله. په د لومړۍ پوښتنې په توګه د ملي پراختیا شرکت په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ ملي پراختیا شرکت خو غواړم چې مختصر معلومات درته درکړم. ملي پراختیا شرکت په 1498 هجري شمسي کال کې د څو تصدیو په مدغم کولو سره تاسیس شوی ده او په بیلابیلو بخشونو کې کار کړی ده، کار کوي، لکه تولید، کرنه، بندونه، کانالونه، تاریخي آبادات. جزاک الله. د بندونو او کانالونو یادونه مو وکړه، په دې برخه کې کوم فعالیتونه روان دي؟ ملي پراختیا شرکت 12 پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې یو ستر کار کانال د قوشتېپې ده. کانال د قوشتېپې دا د هېواد په شمال کې هغه تر کار لاندې ده چې د دې اوږدوالی ټول 285 کیلومتره ده او عرض یې 152 ده، پلنوالی او د دې غوچوالی عمق هغه 8.5 متره ده. نو دا کانال د هیوادوالو لپاره یو ستر کانال ده چې اوس کار ډیر په سرعت سره روان ده او 6,000 افغانان هلته مصروف د کار دي. 3,500 ماشینري پکې هغه مصروفه ده چې د دې کانال کار هغه ډیر په سرعت سره روان ده. په سربند باندې کار روان ده او دغسې د ایرتانو باندې چې کوم سړک تللی ده د سړک باندې د پل باندې کار روان ده. نو الحمدلله چې دا د ټولو افغانانو لپاره یو ستر کار ده. الله پاک دې توفیق درکړي. ډېره زیاته مننه. دغه د قوشتېپې کانال ته تاسو هغه لرله اشاره درلوده. دا کانال د کوم ولایت نه پیلیږي د آمو سیند تر کومه ولایته پورې دوام یا امتداد پیدا کوي او پر دغه مسیر تاسو سره داسې جزئیات شته چې څومره ځمکې به خړوبه کړي دا کانال؟
دا کانال د دې مسیر په 3 ولایتونو باندې ده چې بلخ، مزار ولایت، جوزجان ولایت او فاریاب ولایت. چې د مزار د کلدار ولسوالۍ نه شروع ده او د فاریاب د انخوی ولسوالۍ پورې دا تمامیږي، یعنی آخري سرحد ده او په حدود د 3.5 میلیونه جریبه ځمکه هغه خړوبه کوي. ډیره زیاته مننه. د شهرک لاله استوکنیز کارګوټي کارونه څومره پرمختللي دي؟ شهرک لاله دا هم ودانیز پروژه ده چې هغه 80% کار د دې مخکې تللی ده. نو الحمدلله چې دا کار هم په سرعت سره روان ده او 80% کار یې مخکې تللی ده او نور به ان شاء الله څه بشپړ شي. د نورو کارونو ترڅنګ تاسو ځینې تاریخي آبدات هم رغوئ. د تاریخي آبداتو او ځایونو په اړه څومره ځایونه مو د اسلامي امارت له راتګ نه تر دې مهاله پورې بیا رغولي دي؟ تاریخي آبدات خو مخکې کار پرې شوی ده، اوس هم کارونه پرې روان دي چې د هېواد په بېلابېلو ولایاتو کې هغه 1520 مساجد باندې ډېر اکثره یې هغه بشپړې سوي دي او څه تعداد مساجد پاتې دي چې په هغو باندې به انشاءالله کار روان ده او پاتې هغو باندې هم روان سي. او نور تاریخي آبدات لکه د قصر د دارالامان دا هم ملي پراختیا شرکت سرته رسولی ده او په پغمان کې بالاباغ قصرونه جوړ شوي دي، شات شمشیري ولی دا جوړ شوی ده. نو ملي پراختیا شرکت په آبداتو کې هم ډېرې ودانۍ هغه په مخ بولي دي او نورې هغه تر کار لاندې دي. د دغه پورته ذکر شوو ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره ستاسو سره داسې شمیرې شته چې هغه پروژې چې تر لاس لاندې دي او هغه پروژې چې کار پرې روان دی او هغه پروژې چې پلان شوي دي که چیرته یې د بیا رغونې کارونه پیل شي په اقتصادي برخه کې به څومره اغېزمن ثابت شي او څومره افغانانو ته به کاري زمینې رامنځته شي؟ ملي پراختیا شرکت خو دا له زرو شاوخوا پروژې ورته ورکړې سوي دي چې 363 پروژې هغه بشپړې شوي دي او دغسې کانال د په تخار کې موږ کانال لرو چې په هغه باندې کار روان ده، نمکاب په نامه باندې چې هغه کار په سرعت سره روان ده. فرعي کانالونه د بند توري په زابل ولایت کې په هغه باندې کار روان ده چې د دې بند 40 متره ارتفاع ده او 15 متره یې هغه اوږدوالی ده. نو دغه کار هم په سرعت سره روان ده. دلته موږ په مرکز کې مرکزي انکشاف ملي یو ودانۍ جوړیږي چې هغه په 7 منزلو یا 7 پوړونو کې تر کار لاندې روانه ده. 50% کار د دې هم سرته رسېدلی ده. که څه هم دا پروژې د افغانستان په اقتصاد باندې ښه اغېز کولی شي، ترڅنګ هغه اړتیا چې زموږ تاسو د هیوادوالو ده ستره ستونزه د بیکارۍ کچه ده چې دوی ترې کړېږي. د دې په خاطر چې اسلامي امارت لا پیاوړې برنامې په لاره واچوي، هغه برنامې چې اوس لاس لاندې دي او هغه چې په راتلونکي کې به عملي کېږي، ستاسو په نظر داسې ارقام شته چې څومره هیوادوالو ته په کاري زمینه برابره شي؟ امید شته چې دغه پروژې وشروع سوي دي. لکه موږ یادوري وکړه چې په کانال د قشتېپه کې 6,000 افغانان هلته مصروف دي، ماشینري مصروفه ده. همدغسې کومې پروژې چې د موږ تر لاس لاندې دي هلته ډېر افغانان زمینه د کار ورته مساعده سوې ده. داسې څه خنډونه شته چې ستاسو په کارونو په وړاندې خنډونه ایجاد کړي وي یا ستونزې راولاړې کړي وي؟ نه، الحمدلله. دا چې مثال کانال د قشتېپې ده چې دا یو ډېر ستر کار ده او غټه پروژه ده چې په افغانستان کې داسې یوه غټه پروژه هغه په لنډ وخت کې به نه وي، خو په دې پروژه کې نه ستونزه شته او الحمدلله کار یې ډېر ښه روان ده. نور چې کومې پروژو باندې موږ کار کوو هغه هیڅ نوع ستونزه او مشکل نشته ده.
مولوي صاحب د سیمنټو فابریکو وضعیت څنګه ارزوئ؟ داسې راپورونه شته چې یو شمېر اماراتي فابریکو بیا ځلې فعالیتونه پیل کړي دي. ستاسو اغېزمنتوب دلته څه و؟ د فابریکو تولید هغه ښه ده. سیمنټ غوري دا له 400 تر 500 ټنو پورې تولید کوي روزانه. او د جبل سراج فابریکه د هغوی 80 ټنه پورې تولید کوي. نو موږ کوشش کوو همکاران ټول په دې باندې چې د تولید زیات سي، په مخ لاړ سي. د اسلامي امارت د یو ستر بنسټیز مرکز چې هغه د ملي پراختیا شرکت دی، تاسو یې د یو مسؤل په حیث خلکو ته څه پیغام لرئ خپلو هیوادوالو ته؟ مونږ ټولو هیوادوالو ته، افغانانو ته، مسلمانانو ته دا پیغام لرو چې دوی د ناامیده کیږي نه. د افغانستان امارت اسلامی ټول مسؤلین په دې تپو تلاش کې دي، کوشش کوي چې افغانانو لپاره زمینه د کار مساعده کی او افغانان خودکفا کی. اوس الحمدلله موږ او تاسې ګورو چې په ډېرو ولایاتو کې او په ډېرې پروژې شروع شوي دي. نو دا د افغانانو لپاره یو ډاډ ده. هغه افغانان چې هغه خارج ته تللی دي یا ځي، نو د ما پیغام ورته دا ده چې را دې سي خپل وطن ته، په خپل وطن کې دې واوسېږي، په آزاد یعنی آزادانه دې واوسېږي. نو ټولو افغانانو ته موږ دا ډاډ ورکوو چې د امارت ټول مسؤلین، که مشرتابه ده که کته، ټول مسؤل دي. دوی کوشش کوي چې اقتصاد باندې کار وکړي، د افغانانو لپاره زمینه د کار مساعده کړي. او اوس موږ او تاسو مثالونه لرو چې دا کومه خبره موږ تاسو سره شریک کړي، دا ټولو افغانانو سره موږ شریک وو. ټولو افغانانو ته موږ ډاډ ورکوو چې را دې سي په خپل ملک د ژوند وکړي او خارج ملکونو ته د نه ځي. زه خپله شخصا په دې باندې ډېر خفه کېږم چې موږ افغانان خارج ملکونو ته ځي. نو که چېرته دلته په خپل ملک پاتې سي، یا هغه افغانان چې په خارج کې اوسېږي، نو په وی باندې موږ غږ کوو چې تاسو راسئ، په خپل ملک کې، په خپل وطن کې سرمایه گذاري وکړئ او د افغانانو لپاره یو زمینه د کار تاسو هم برابره کوي. یعنی حکومت او امارت اسلامي په دې ته په تلاش کې ده چې د ټولو افغانانو لپاره یو زمینه د کار مساعده او برابره کړي. او انشاءالله چې دا کارونه ډېر ښه تیز روان دي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او حاضر شوئ څو دقیقې له خپلو هیوادوالو سره د زړه خواله وکړئ. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. تاسو سلام، کامیاب. په تیرو 20 کلونو کې د آمو سیند تخریبات هغه ستونزه وه چې تیر رژیم د پراخو مالي امکاناتو او بهرنیو مرستو په ترلاسه کولو سره ورته هیڅ پاملرنه ونه کړه. تازه د دغه سیند څنډو ته پرتو ولسونو له اسلامي امارت نه د همکارۍ غوښتنه وکړه او د اسلامي امارت زعیم عالی قدر امیرالمؤمنین اړوند ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې سمدلاسه دې لاس په کار شي. همغه و چې په دې اړوند داخلي وزارتونو یو ګډ پلاوی هلته واستوه څو تخریب له نږدې وڅېړي او د مخنیوي لپاره یې لاس په کار شي. تېره اونۍ په همدې تړاو د دغه وزارتخانو مسؤلینو خپلې ارزونې له ملت سره شریکې کړي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتونکي شول. تخریب در همه ولسوالی ها هستند، از بدخشان گرفته، بدخشان، باز تخار، باز قندوز، باز مزار بلخ، باز شبرغان، در همه ولایت ها هستند. و همچنان ما و شما استراتژیکی اونجا چیا داریم؟ بندرها داریم. آی خانم بندر در حال خطر است، شیرخان بندر در حال خطر هستند و حتی اونمو راه ترانزیتی که ما و شما داریم از تاجیکستان که به قندوز می آید، دمو سرک حال تقریبا 50-60 متر مانده که دریا برسه. په دې خاطر باندې چې دغه د څو ولایتونو لکه تخار، بدخشان، کندوز او همدارنګه جوزجان، بلخ ولایتونو ځینې سیمې لکه مکاتب، مساجد، نفتي سیمې او ډېر تخریبات اړولې دي. نو د امارت اسلامي امارت کابینې ته بار د پیشنهاد وشو. الحمدلله د اسلامي امارت رهبري تصمیم ونیو تر څو یو هیئت لاړ شي، لکه څرنګه چې وزیر صاحب مکمله تشریح ورکړه. نو په دې هیئت کې موږ هم وو د اوبو انرژي وزارت په نمایندګۍ سره.
نو چې کله ساحې ته ولاړو ساحې ټول جزئیات مو کابینې ته ارایه کړل نو کابینې عاجله تصمیم ونیو چې خامخا باید په دې باندې عاجله اقدام وشي. نو الحمدلله د امارات د رهبرۍ شفقت و چې اوس دغه کانفرانس جوړ شوی دی. زموږ تخنیکي او مسلکي ملګرو دغه تخمیني برآورد تقریبي برآورد کړی دی. نو په الحال موږ چې اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه لرو. د اوږدمهاله پلانونو په قطار کې موږ تقریبا 6 میلیارډ افغانۍ ورته تخمیني برآورد کړی دی او همدارنګه په عاجله توګه چې موږ 2 میلیارډ ورته تخمیني برآورد کړی دی. خو دا کومه پروسه لکه څنګه چې زموږ وزیر صاحب مو حسابانه خبر وکړه د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې نه ده باید ټول بشري مؤسسات او ډونران زموږ سره په دې کې همکاري وکړي. دا یو لوی بشري ناورین دی او همدارنګه ټول مساجد او مکاتب او مدارس او همدارنګه زراعتي ځمکې تخریب لاندې تهدید لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په ډیرو کمو امکاناتو سره بنسټیزو کارونو ته اوږه ورکړي. څو هیواد د غوره اقتصاد او خلکو ته د کار زمینو د برابرولو په برخه کې چټک او تر وړاندوینو زیات پرمختګ وکړي. خو بیا هم په یو داسې هیواد کې چې 2 سترو اشغالونو ته یې ماتې ورکړې وي او بنسټونه یې نړول شوي وي څه وخت ته اړتیا ده څو مو د هیواد اقتصاد بیا ځلې پر پښو ودرېږي. زندگی و اقتصاد، راهکارهای اقتصاد و زندگی بهتر. برای ایجاد تحول مثبت در زندگی شما، دستاوردهای امارت اسلامی، خدمات، تلاش و پیشرفت‌های مسئولین، بازسازی، پلان‌های آبادی و موضوعات مختلف دیگر را با مسئولین و صاحب نظران در جریان قرار داده و نظریات ایشان را در برنامه زندگی و اقتصاد می داشته باشیم. برنامه زندگی و اقتصاد را یکشنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.